انسان په خپل ژوند کې ډېر لوی قیمت لري او په دنیا کې هیڅ یو بشر د بل انسان د رانیولو توانایي او پیسې نه لري، نه یې همت او توانایي لري، بلکې یوازې ستا د رانیولو قیمت د الله تعالی سره دی. د دې خبرې څخه مې مطلب دا دی پروردګار چې په څه رقم شان ته پیدا کړی یې په دې حقیقت ته نه پوهېږي. خدای تعالی تا ته نن کومه څېره او کوم شخصیت درکړی دی پر دې باندې شکرګزاره واوسېږي. ځکه خو انسانان کله کله فکر کوي چې زه شاید تر ټولو پاترینه کس واوسېږم، خو ته اصلا په خپل ځان کې ډېرې پیاوړتیاوې لرې. پر خپل موجوده زندګي باندې شکر وباسه او له خدای تعالی جل جلاله څخه د هر څه مدد وغواړه. هېڅکله د لږ شیانو په مقابل کې یو چا ته ځان مه تسلیموئ. مثلا یو کس ښه درسره وکړل، تاسې سره یې همکاري وکړله، د دې همکارۍ په بدل کې دا فکر مه کوئ چې نور هم دونه ورسره عادي سي چې بالاخره د دې کس یو داسې ځان جوړ کړي چې پکې تا هغه رانیولی. اصلا ته هر نیک کار ته خپل خدای تعالی جل جلاله د رضا په خاطر وکړه، ځکه خو یې یوازې الله تعالی درکوي او هېڅکله پر مادیاتو باید موږ ولاړ نه سو. مادیات ختمېدونکي دي او معنویات تلپاته دي. نو زما هدف دا دی چې موږ په کوم حالت کې چې یو باید له خدای څخه راضي واوسېږو او هر څه چې غواړو له هغه ستا رب څخه یې وغواړو.